بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قدرمن اوریدونکو، زموږ نننی درس دی بیا هم د قبر شپه. په دې درس کې به اوه مسایل ذکر کو چې د دې درس لومړی مسله ده د مرګ فرښته له چا اجازه نه غواړي. مرګ د چا جاه و جلال، قیادت او منصب ته نه ګوري. د مرګ فرښتې ته بې تفاوته ده، که د پاچا کور ته ورځي او که د ګدا. هغه پرته له ویرې، پرته د اجازې نه د هر کور ته د روح د اخیستلو لپاره ورځي. د خوږ ژبې او خوږ اواز پادشاه پیغمبر داود علیه السلام د خلافت ماڼۍ ته ملک الموت د مرګ فرښته ورغله. داود علیه السلام ورته وویل، تاسو څوک یاستئ؟ د مرګ فرښتې وویل، هغه څوک چې له پاچاهانو څخه نه ویریږي او نه یې بنګلو ته د ورتللو نه بندولی شي او نه رشوت او وډې قبلوي. داود علیه السلام وویل، بیا نو تاسو د مرګ فرښته یاستئ؟ هغې وویل، هو. داود علیه السلام وویل، تاسو راغلی یئ او ما لا تر دې دمه تیاري نه ده نیولې. د مرګ فرښتې ورته وویله، فلانکی خپلوان مو څه شولو، هغه فلانکی آشنا مو څه شولو او هغه فلانکی ګاونډی مو څه شولو. داود علیه السلام په ځواب کې ورته وویل، هغوی خو مړه شوله. د مرګ فرښتې بیا وویل، آیا د دوی په مړینه کې ستاسې لپاره عبرت نه و چې مرګ لپاره مو تیاري نیولې وای؟ ګرانو اوریدونکو، د دې کیسې نه دا زده کړه کیږي چې د خپلو خپلوانو، ګاونډیانو او دوستانو پر مړینه ښایي انسان د خپل مرګ لپاره تیاري ونیسي. دوهمه مسله ده د مرګ استازی. د احادیثو ځینو کتابونو کې په ضعیف سند سره دا حدیث راغلی دی چې ته به له مرګ نه ویرونکې ده. دا معنا چې ته به د مرګ استازی ده، گویا چې د مرګ د راتګ خبر ورکوي او د تبې له امله ډېر ځلې د مرګ ویره احساسولی شي. دریمه مسله، ملک الموت هر کور ته 5 ځلې ګوري. له عطا بن یاسر رضی الله څخه روایت دی، وایي چې د مرګ فرښته هر شپه او هره ورځ کور ته په غوره او ځیرکتیا سره 5 ځلې ګوري چې آیا هغه ته د هغه کور له اوسیدونکو څخه د چا د روح اخیستلو حکم شوی او که نه. انس رضی الله عنه وایي، د مرګ فرښته هره ورځ د بنده مخ ته 8 ځلې ګوري. کله چې کوم کس خاندي نو د مرګ فرښته وایي، ډیره د حیرانتا خبره ده او تعجب خبره ده چې زه یې د روح اخیستلو لپاره راغلی یم او دا خاندي. څلورمه مسله ده د ځناورو او حشراتو روحونه څوک اخلي. انس رضی الله عنه وایي، رسول صلی الله علیه وسلم ویلي دي، د ځناورو، چینجیو او نورو حشراتو روحونه د الله تعالی تسبیح وایي. هر کله چې د هغوی تسبیح ختم شي نو هغوی ژوند هم ختمیږي او د دغو حشراتو مرګ د ملک الموت په قبض واک کې نه دی. پنځمه مسله، د مرګ فرښته له چا اجازه غوښتې وه. له حسن رضی الله عنه څخه روایت دی چې جبریل علیه السلام د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د مرګ د ناروغۍ په وخت کې حاضر شولو. د حال او احوال پوښتنه یې ترې وکړله. محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ورته وویله، ناروغ یم، ناروغي مې ډیره سخته ده، خواشینه یم او پریشانه یم. هماغه مهال د مرګ فرښته کور ته د ور ننوتلو اجازه وغوښتله. جبرائیل علیه السلام ورته وویل، ای د الله تعالی رسوله، د مرګ فرښته د ننوتلو اجازه غواړي. له تا څخه مخکې له هیڅ چا اجازه نه ده غوښتې او نه به یې راتلونکي کې له تا وروسته له چا نه اجازه وغواړي. د کائناتو سردار محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم اجازه ورکړله. د مرګ فرښته
حاضره شوه، په ډیر ادب سره ودرېدله، وړاندیز یې وکړلو: ای د الله تعالی رسوله، د اطاعت حکم راکړل شوی دی. که تاسو اجازه راکړئ نو زه ستاسې روح به واخلم، او که اجازه مو نه وي نه به یې اخلم. محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ورته وویل: آیا رښتیا همداسې کوې؟ هغې وویل: هو. جبرائیل علیه السلام وویل: ای د الله تعالی رسوله، الله تعالی ستا دیدن ته لیواله دی. محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم وویل: ای د مرګ فرښتې، د الله تعالی د حکم پیروي وکړه، یعنی عملي یې کړه. د مرګ فرښتې د محمد صلی الله علیه وسلم څنګ ته نږدې ورغلله او د هغه مبارک روح یې واخیستلو. شپږمه مسله: د شپې غږیز پیغام. هره شپه د راتلو پر مهال غږ کوي. څومره مو چې وس وي بیړه وکړئ په ما کې د خیر کارونه ترسره کړئ، ځکه زه بیا د قیامت تر ورځې پورې تاسې ته نه راګرځم. ګرانو اورېدونکو، د شپې غږیز پیغام ته پام هڅه وکړئ. د شپې ګڼو ارزښتونو ته پاملرنه وکړئ. د شپې په خاموشۍ کې داسې نیکې کړنې ترسره کړئ چې پر کولو یې خوښ او خوشحاله اوسئ. هرې شپې ته د ارزښت او قدر په سترګه وګورئ. د شپې ترږمۍ مو د ایمان او عمل صالح په رڼا روښانه کړئ. د قبر شپه مو هم روښانه شي. هو، دا حقیقت دی. که شپه غنیمت ونه ګڼو، د وخت د شیبو درناوی یې ونه کړو، طبیعي ده چې ډیر څه به مو د لاسه ورکړي وي. د وخت یو داسې برخه به مو له لاسه ویستلې وي چې په خاموشه غېږ کې یې هر اړخیز ښودنه او روزنه ترلاسه کولی شو. او آخري مسله، اومه مسله دا ده چې د مرګ سیلی. امام ترمذي رحم الله د مطر بن عقامس په روایت کې حدیث نقل کړی دی. رسول صلی الله علیه وسلم ویلی دی: په کوم ځای کې چې الله تعالی د یوه بنده روح اخیستلو پریکړه وکړي، دته په همغه ځای کې څه حاجت پیدا کړي، یعنی دا کس همغه ځای ته د خپلې اړتیا د پوره کولو په موخه لاړ شي او همالته یې روح واخیستل شي. امام قرطبي رحم الله د آثارو قدیمه او پر بنسټ ذکر کړی چې له سلیمان علیه السلام سره په شاهي دربار کې یو کس ناست و. سلیمان علیه السلام ته یې وویله: د هند په هیواد کې کار لرم. غوښتنه مې دا ده چې شمال یعنی هوا ته امر وکړه چې په همدې ساعت او په همدې شیبه کې مې هند ته ورسوي. سلیمان علیه السلام ملک الموت ته وکتل، ګوري چې خاندي. د بې ساري پادشاهي پاچا سلیمان علیه السلام ترې پوښتنه وکړله: ولې خاندې؟ ملک الموت ورته وویل: د تعجب خندا کوم. ما ته د الله تعالی له لوري امر شوی چې د دې ساعت په وروستي یا پاتې برخه کې د ده روح په هند کې واخلم او دا له تا سره په څنګ کې وینم. وایي چې باد ته حکم وشو او هغه سړی یې په همغه ساعت کې هند ته ورسوو او د هغه روح یې د هندوستان په هیواد کې واخیستلو. ګرانو اورېدونکو، دا وه زموږ نننۍ خپرونه. هیله مند یم چې خوښه شوې مو وي، او که خوښه شوې مو وي نو له خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ څو نور هم ګټه ترې واخلي. نو تر بلې خپرونې مو په لوی او مهربانه خدای پاک سپارم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.